سوپر پاور صرف الله تعالی د ملګرو په امریکا کې په یو طرف باندې اور بلیږي او بل طرف ته واوره ورېږي په انډیا کې دوند دی هغه توپان سره څوک هیڅ هم نشي کولی په چین کې چې دی نو هلته وایرس دی او زلزله هم شوې ده په سعودي عرب کې سیلاب دی او هیڅ څوک څه نشي کولی چې د دې موږ څنګه کنټرول کړو حالات مکمل خراب دی په دنیا کې په یو ملک کې څه نه څه نقصان کیږي څه نه څه په یو کې سیلاب دی په یو کې وایرس دی په یو کې اور ورېږي او هم پکې واوره ده ملګرو مکمل حالات خراب دي ډیټیل سره شریک کوم څنګه چې تاسو ته پته چې په امریکا کې هلته اور لګېدلی دی خو چې کله اور لګېدلی دی که نه او اور چې اوس څومره خور شو څومره نقصانات یې پکې وشول ملګرو هغه اور چې دی نو تقریبا 40,000 ایکړ ځمکه چې دی نو ویواله مکمل طور باندې هغه خاک کړه ایره یې کړله بل طرف ته چې دی نو 10 کسان په هغه کې چې دی نو مړه شوي دي ختم شوي پکې دي او بیا تقریبا 13 لاک کروڑ روپۍ چې دی نو د هغوی نقصان وشولو ښه د امریکې او بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ که نه د امریکې کې چې دی نو یو طرف ته واوره ورېږي او واوره چې کله ورېده نو هغوی د حکومت دا اعلان وکړو چې تاسو کوشش وکئ که نه چې تعلیمي کومه ادارې چې دي نو دا بندې کوي ځکه چې نقصان ډېر زیات روان دی تقریبا 15 انچ نه زیاته واوره وشوه واوره ډېره تیزه ورېږي لیکن اوس هم ورېږي د هغه نه پس چې دی ملګرو د نورو ملکونو نه هم امداد وغوښتو چې تاسو سره موږ سره مدد وکړئ نو دې کې پته ولګېده چې د امریکې سوپر پاور مکمل ختم شو سوپر پاور صرف الله رب العزت دی بل طرف ته که تاسو سعودي عرب ته سوچ وکړئ په سعودي عرب کې چې دی نو سیلاب راغلی دی او داسې سیلاب دی که نه چې ټول خلک حیران کړی دی ځکه چې په داسې ریګستان کې سیلاب راتللو که بیا تاسو چین وګورئ نو که چین تاسو وګورئ که نه نو په چین کې داسې وایرس راغلی دی که نه چې د هغه د وجې نه مکمل طور باندې په خلک په هسپتالونو کې پراته دي او خلک مري او بل طرف ته پکې هلته چې دی نو زلزله هم وشوله د هغه په هغه کې هم 100 کسان چې دي نو هغه پکې ختم شول که تاسو بیا انډیا وګورئ په انډیا کې دوند دی په انډیا کې دوند دی او داسې دوند دی که نه چې ګاډي راځي د یو بل سره ټکراویږي او خلکو ته لارې نه ښکاري چې زموږ دپاره هم عبرت دی چې موږ ته ټول له پکار ده که نه چې سوپر پاور صرف الله رب العزت دی نه امریکا څه کولی شي نه پاکستان څه کولی شي نه انډیا څه کولی شي نه بل ملک څه کولی شي نه بل ملک څه کولی شي ځکه دوستو چې ملکونه دي په دې کې یو ملک هم څه نشي کولی چې د الله د عذاب سره چې کله الله عذاب راشي ملګرو تاسو وګورئ که نه چې په دې ملکونو کې د الله تعالی عذاب راغلی دی نه هېڅ څوک څه کولی شي چې موږ اوس څه وکړو د عذاب څنګه کنټرول کړو خو بس هېڅ ورسره هم نه کېږي چې کله الله پاک عذاب راولي که نه نو بیا صرف دعاګانې کوئ د الله رب العزت نه چې دی نو غواړئ چې موږ نه د عذاب لرې کړه ځکه چې نور هېڅ هم نه کېږي او کافران خو په دې پوهېږي نه چې موږ څنګه څه اوس وکړو هغه خو صرف دا سوچ دی دنیایي سوچ دی هغوی ته خو آخرت ته نه سوچ شته دی نه هغوی چې دی نو دوی هغه خو صرف دغه باګوان مني او الله رب العزت چې کله توپان راولي نو ټول به اوس تاسو به اوس پته ولګي که نه چې سوپر پاور څوک دی د امریکې سوپر پاور ختم شو د نورو نه سوال کوي او الله رب العزت هغه سوپر پاور دی چې هغه هر څه کولی شي او دنیا چې ده نو دا په یو منټ کې ختمولی شي او بېرته جوړولی هم شي نو تاسو ته ښه پته ده که نه دا ویډیو سره د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ دا نوي معلومات راغلل